ولسمشر محمد اشرف غني ځوانانو ته وایي هوښیار اوسئ، جنګ سالاران او مفلس سیاستوال درنه استفاده ونه کړي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره د سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني د خپلو ونیزو درسونو په لړ کې یو ځل بیا ځوانانو ته توصیه وکړه چې 21مه پیړۍ له نوي شرایطو سره ځان برابر کړئ او نور د پردیو هېوادونو وسیله ونه ګرځئ او د پردیو لپاره خپلې وینې توی نه کړئ. ښاغلی غني زیاتوي که یو بل ومنو، یوه تګلاره جوړه کړو، وینه درېږي او له هغه پرته به وضعیت همداسې دوام ومومي. زه غواړم غاړه مې خلاصه کړم او نوی نسل ته مې واضح پیغام دا دی چې ظرفیتونه پیدا کړي او نور د جنجال وسیله ونه ګرځي. ولې جنګ سالاران او مفلس سیاستمداران له تاسو څخه ناسمه استفاده وکړي؟ ولې د نفاق وسیله کیږئ؟ څه باندې مو دعوه ده؟ ولسمشر محمد اشرف غني یو ځل بیا د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره داخلي مشروعیت اساس وباله او ویې ویل مشروعیت له پاسه نه راځي، بلکې مشروعیت له خلکو ترلاسه کیږي، پرته له دې چې افغانان یو نظام مشروع وګڼي او ولس خپل حق ولري. نړیوال ورته مشروعیت نشي ورکولی. په ورته مهال ښاغلي غني د حکومت پر مهال د ځوانانو کادرونو ځینې نیمګړتیاوې د پرمختګ په وړاندې خنډ وبللې او په وینا چې ډیر وخت به یې د ګډ کار پر ځای په خپلمنځي سیالیو کې تېرېده. ځوان متخصصین دومره تشریفاتي وو چې یو بل سره نه کېناستل. که مرګ ته نه وی غوښتلی، دوی به تل په دې اخته وو چې څوک باید چاته او چېرته ولاړ شي. په لحاظ د خدای او قرآن وطن مو په څه حال کې دی او تاسې په څه باندې لګیا وئ؟ اوس به څه کوئ؟ اوس څوک درته دوه توته اهمیت درکوي؟ دغه د اشرافیت کیسه باید زموږ له سره ووځي. واقعا یو بد مرض دی او دا د جنګ سالارانو تقلد و. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر، چارې د الله په امان.